د کہانی شروعات کیږي د یو ډاکټر نه کم چې ډیر زیات خپي ځکه چې د اپریشن د سامان د کمی د وجنه په دغه سات یو مریض مړ شي. لکه سات پس د ډاکټر پسې ته د مرګ راشي او ورته وایي چې د دې ځای نه ځو ځکه چې غونډګان را روان دي دی امریکایانو پسې ګرځي او تاسو پسې هم را روان دي. دا ډاکټر خپل خزي پسې ورشي کوم چې یو ټیچر دا د غذای ماشومان ته پری سبق خي. ډاکټر خپل خزي ته خبر وکي چې شابه ته دې ځای نه زو دلته ډاکوان را روان دي او مونږ به مړ کی او خزي منی کی ورته وایي چې ډاکوان زمون څه غواړي چې مونږ سره حکومتي سنشته. نو ډاکټر ورته وایي چې زما د میډیکل ټول سامان پر شوی دی ته دې ځای خلک ټول غل دي مونږ ته دلته پاتې کیو څه پیدا نشته. دې د غذای نه روزي او راشي او ایرپورټ ته کوم چې ډیر ویرانه ځای کوي الته صرف یو جهاز وي په کم کې بجدي ته دې ځای نه وځي. د جهاد حالات هم خني او پایلټ هم ډیر زیات لالچي. دا پایلټ د پیسو لپاره د کسانو سره په دې جهاز کې ډیر سامان هم وړل غواړي. په دې جهاز کې د ډاکټر او د ډاکټر د خزینه علاوه نور هم درې کسانی دا یو نوم میکس وی او غدوه ته د مرګري وي او یو پکې سوداني وي کوم چې د ځړن ډیر ښه انسان وي. پایلټ ډاکټر سره انخته وي ځکه چې پایلټ لالچي وي او د دوی چې تاسو بیلي پیسي او تاسو سامان به هم بیلي پیسي وي. خدا کسان اور پسې ټول اونخلي نو دی ورته ټیک ته چې سامان در لوړم خو خپل سامان به خپل غیږو کې ګدای بیا دی ټول په جهاز کې کینی خو د جهاز دنه حالات هم ډیر خني بس مجبورن پکې دا ټول ځان ځای کې او تدې ځای نخپي او باسل غواړي ځکه چې په دې ځای کې ډاکوان هم ډیر او ځنګلي جناور هم کله چې جهاز په هوا کې شي دی ډیر زیات په سکون کې شي چې اوس په دې ځای نه مونږ وځو هر څه نارمل وي خو چې جهاز لګه فاصله وهي نو جهاز پړ کېدو شي. دا ټول ویریږي او د پایلټ نه تاسو کې نو پایلټ ورته وایي چې په آرام کې نه څه هم نشته چې دا جهاز اسې خوځي د خطرې څه مسله نشته. نو ډاکټر واپس راپاسي او ورته وایي چې لالچي بچي دا جهاز خپل سامان نه ډک کړی دی په دې وجه باندې دا جهاز خوځي او تدې د وجه نه دا جهاز کریش هم شي. نو پایلټ ورته وایي چې هیڅ خبر هم نشته تاسو په دې نه پوهیږئ په خپل ځای باندې په آرام کې نه بیا دا جهاز نور هم په خوځېدو شي. په دې جهاز باندې اور ولګي او د ځمکې طرف ته روان شي او څو سکند پاس د جهاز د کریش کېدو د وجه نه دی کې یو جنې مړ شي او نور چې کوم ژوندي وي نو هغه هم ډیر زیات زخمیان وي. د ډاکټر راپاسي خپل خزي پسې ګرځي نو چې دی وګوري نو خزه ډیره زیات زخمی شوی د جهاز په یو ټوکړه کې ګیر شوی او د هغې خپې هم ماتې شوي. ډاکټر ډیر کوشش وکړي چې خپل خزه ته د غذای نه روباسي خو هغه ناکامه شي. د پایلټ ډاکټر ته وایي چې دې نه واوړه دا نه رازادېږي راځه چې ته دې ځای نه ځو. نو د ډاکټر ورته غوسه شي چې زه خپله ښځه داسې نشم پرېښودی چې دا جهاز هم ستا د وجې کریش شو. میکس هغه جینۍ په هغه ځای کې ښخه کړي چې ځنګلي ځناور یې ونه خوري. بیا دې د پایلټ نه تپوس وکړي نو پایلټ ورته وایي چې دا ډېره زیاته خطرناکه علاقه ده ولې چې دلته ډېر زیات خطرناک ځناور دي. نو دا پایلټ ورته وایي چې د ورځې ګرمي وي په دې وجه باندې دا ځناور د ورځې شکار نه کوي کو شپه شو نو دې ځناور نه بچ نه شو. دا پایلټ دې ته وایي راځئ چې د دې ځای نه خپې وباسو دلته 10 کیلومتره لرې یو کلی دی کوم چې د مشرق طرف ته دی مونږ به هلته ځو. نو دوی بیا د ډاکټر ته وایي چې راځه مونږ سره لاړ شه. نو دی ورته وایي چې نه زه خپله ښځه زخمي نشم پرېښودی. دی ورته ډېر وایي خو ډاکټر ته دې خبره ونه مني او ډاکټر ورته وایي چې تاسو ورشئ کلی معلوم کوي بیا خیر مونږ پسې راشئ هغې پورې به زه د خپلې ښځې خیال ساتم. بیا دې ټول د کلي طرف ته خپل سفر شروع کړي. ډاکټر او ته د ښځه د جهاز پر ټوکړه کې انتظار کوي. لږ ساعت پس د هغوی طرف ته ازمري را روان شي. دې نه دا معلومیږي چې دا زمري د ورځې هم شکار له روزي بل خو هغه کسان په ریګستان کې روږ شي نیمه ورځ تېره شي خو هغه کلی را معلوم نه شي. د لږې تندې نه حالات ډېر زیات خرابي او نور مخکې نه شي تللی. یا د پایلټ په دې باندې لږې اوبه وڅښي او مخکې روان شي چې ډیری ته وخیږي او کته وګوري نو مخې ته ټوله صحرایي. نو دوی ته دا پته ولګي چې مونږ دلته پساو شو. دلته دا میکس الګ پایلټ پسې تماچه راوباسي چې مونږ ستا د وجې دلته ګیر شو. نو پایلټ ورته وایي مونږ چې په کومه باندې راغلي یو په هغې به واپس لاړ شو نو خپل جهاز له به واپس ورسو بیا به بل طرف ته روان شو او کله به معلوم کو. نو دوی بیا د جهاز طرف ته واپس روان شي او دا میکس الګ تدې نه ځان جدا کړي او بل طرف ته روان شي. دی ډېر په مشکله د جهاز طرف ته روان شي. لږ ساعت پس دوی جهاز ته ورسي چې وګوري نو هلته ځای په ځای وینه پرته او د ازمري د 5 نشانونو ډاکټر او د ډاکټر ښځه هم غیبی. دې ته دا پته ولګي چې زمرو په هغې باندې حمله کړې ده او هغه دواړه خوړلي دي. دې ټول ویریږي چې د دې پسې زمونږ نمبر دی چې دا زمري به مونږ پسې هم راځي. نو دې ته دغه ځای نه روان شي. دې کې د ډاکټر راښکاره شي او په دې پایلټ باندې حمله وکړي او ورته وایي چې دا هر څه ستا د وجې وشو. د لږ بګ دا پایلټ وژلی وي خو دې کې یو کس په ډاکټر باندې خطا ډز وکړي نو دې سایډ ټپریوزي دغه شان دا پایلټ بچ شي. دا ډاکټر دې ته ووایي چې دا پایلټ یو سمګلر دی دا جهاز د سمګلینګ د سامان نه ډک کړی و. خیر بیا دا ډاکټر د خپلې ښځې دا ټوکړې راټولې کړي او یو ځای کې ښخې کړي او په ژړا شي ورته او ملګري ته وایي چې ازمري زما ښځه وخوړه او ما بچ نه کړه. نو دا ملګری ورته وایي چې تا له ازمرو خلاف هېڅ هم نشو کولی دا ستا په قسمت کې و.
او اوس خفګان مکوا هیر بیا پدی باندې شپش اوس پدی یا پس چل باندې د شپه تیری او یا به د ازمارو غم کوي دې ټایم کې د ازمارو د چغو आवाजونه هم شروع شي نو دا پایلټ دی ډاکټر ته وایي چې اوس په مونږه د دې جاس په کیبن کې پټیګو او پدې کې صرف 3 کسان راځي او سیوانا نو دې ټول سالور کسانی بیا دې ټاس اولی دې کې یو لک ټاس بایلی هغه د ټول شپه بهر ناسي او ځان ته اور بل کړی وي دغه 3 کسان دنه د پایلټ روم کې کینی او د الک توای چې تبو د کېږي نه ته د شوینه دا اور به مړ شي کو دا اور مړ شو نه ازمري به تاوخري ځکه چې ازمري ته دی اور نه یریږي او ستا خواله به ناراضي دی اوس پس چل د شپه تیروله او سحر به وتل د کلی په تلاش کې دی ته اوس د کلی لار هم معلومه شوی چې نیمه شپه شي نو پایلټ میتیاز له بهر روزي چې وګوري نو دالک ود شوی دی راپاس یې ورتوي کو ته د شوینه دا اور بدن مړ شوی ګوره بیا به خیر نه د ازمریان به دی وخري بیا دا پایلټ کیبن تراشي لک سات پس تدی دا بهر مرګره ډیر کلک ود شي ځکه چې د خوب ورغلی وي او هغه اور تیم مړ شوی وي لک سات پس د شرمخانو د سترګو رڼاګانې ښکارا شي او شرمخان په ډیر زیات تعداد کې د الک پس راشي کله چې شرمخان د الک راګیر کینو نو د الک د چغه وزونه دنه د 3 کسان هم اوري نو ډاکټر ورته وایي چې راځي د الک بچکو دا کسان ورته وایي چې هغه مونږ نشو بچکولې بیا ډاکټر کوشش کوي چې د بچ کی څنګه ډاکټر دروازه کولاو کی نیواز مره پیاملو کی اواز مره دنه راتلو کوشش کوي خودي دنه نمنې کی خو هغه ډیر زیات زوروري د دروازه لګ بګ ما تکړی دی دوران کې یو مار دنه کیبن تر دنه شوی او دی پکې دا تور سړی په خپه باندې اوچی چې هغه نور کسان د دروازه بند کی بیا ډاکټر د تور سړی د خپک لک اوتلی او د زخر ولا زین ولا خوی نو باسي په دې طریقه هغه د مرګ نه بشي خو هغه حالات اوس هم ټیک نه دی چې سحر د کیبن نه بهر روزي چې وګوري نه مرګره نه ځکه چې هغه شرمخان خړلې بیا دوی د کلی طرف ته د روانېدو یو فیصلو کی ځکه چې روشوي وي او دروازې ته دی ته خطر نه وي کم چې دا ډاکټر دی په خپل سترګو د هر څه ویني او د همت بایلی او هغه ته وی چې زنه شمتلې زما ته دې ژوندۍ نه زړه مول شو بس تاسو لاړ شئ او زه بدلته ناست یم ای بچ شرمخان می خوري او زه هم خپل خزل لاړ شم بس دا ډاکټر دلته کینی او دا 2 کسان کلی طرف ته روان شي دی چې لګه فاصله وخی نو دی یو گاډي ویني کم چې تدی طرف ته رواني نو ډیر زیات خوشاله شي ډاکټر هم را پاسي او دی وای چې اوس په چرته مونږه بچ شو بس دی هغه گاډي ته چغي وخی او د مدد د پاره راوواړي کله چې دا گاډي تدی خواله راشي نو په دې گاډي کې بل څوک نه بلکې هغه ډاکوانی کم چې داسې خلکو پسې ګرځي هغه دا ډاکټر وخی ورته وای چې تاسو زمونږه په علاقه کې څه کوي دلته نه تاسو قیمتي سامان خپل ملک ته وړئ نو دا تور سړی ورته وای چې دا هو ډاکټر دی د خلکو لپاره علاج کوي ډاکوان چې څنګه تدیدي سامان ته وګوري نو دې کسانو ته وای دا هو هغه سامان دی تاسو کم د دلته نسمګلینګ کوي نو دی بیا پر ډاکټر تماچا راوړي نو پایلټ ورته وای چې نه دا جیاز هم زماره او دا سامان چې پکې دا هم زماره چې سمګلر زیم نو دا ډاکوان ورته وی چې ټیک تا خمون به واستاولو دا تور سړی دی ډاکوانو سره ونخلی بس دی ولګي هغه په سر باندې ولي او اوس دی ته وی چې تاسو هم هیر نشته خو تاسو مونږه 2000 نه وډنو اول به سزا درکو د ډاکوانو د مشر بیا لاړ شي گاډي پسې او پاغي گاډي کې دا 2 کسان هم بوزي او ظلم پیو کی نو دا 2 ډاکوان دی ته وی چې زی پاسې تاسو منډه کې زو 10 پورینسی وام هغه پورې تاسو دې ځای نه وځي او کني بیا به مولم دا ډاکټر ولا د خبري جواب هم نه ورکړي ځکه چې د مخ کې نزان مړ حساب کړي بیا دا ډاکوان دی ته وبوخي خو ورکی ورلنه تدی مه ته واړی خو خیر بیا دا ډاکوان هم ستړي شي بیا غجیاس ډډو خلک سات پس د ډاکوانو سترګي ورشي او دشي نو دا پایلټ دی ډاکټر ته وایي چې را پاسه اوس چانس ته کسانو د شوی دی دا پایلټ دی ډاکوانو خلرا شو ټوپک تیخلی نو هغه پر پاسه څنګه چې بدس کوي نو هغه په ټوپک کې ګولای نه دی سره دی دواړه په جنگ شي او یو بل سرون خلی دی کې دا بل ډاکو هم را پاسه دی چې څنګه پایلټ باندې ډس کوي بس هغه ډاکټر ته ټوپک ونیسي په ټوپک باندې ګډې وډې ډدیو شي په دې سره دواړه ډاکوان لګي او مړ شي دا پایلټ دی ډاکټر ته وایي چې مونږ خو دواړه ډاکوان مړکل او اوس راځي چې کلی طرف ته ځو تما سره لړ شه ځکه چې ته یو ډاکټر ته د خلکو ضرورت دی بس دا ډاکټر د پایلټ خبرو مني او روان شي وسره خو د ډاکټر حالات ډیر زیات خرابي دی پر راخلو مخ کې روان وي چې مه ته یو وړو کې اونده کې غر راشي او د دې نه خو کله وي دا پایلټ ډاکټر ډیر په مشکله بارو خيږي خو چې وګوري نو کته مه ته تدی خطرناک ازمریان را رواني او پاغي باندې تدی د وینو بوی ولګي او تدی طرف ته را رواني خودي بری او پټ وینو ازمرو ته نخکاری خو بیا هوا بدل شي او ازمرو ته تدی د وینو بوی بیا ولګي نو ها ازمریان ور پسې بیا راشي بیا د ډاکټر د مخ ته یو لړم روهيږي پایلټ چې څنګه د ډاکټر د مخ نه د لړم وشغي نو هغه سره سکانی کته وغورځيږي نو ازمرو ته پته ولګي چې بر سوق دی نو ازمري د بر د راحتو کوشش کوي
پایلټ چې دا ویني نو هغه زر د ډاکټر وینه په ځان باندې ولګي او د ډاکټر ته وایي چې ستا ښځه زما د وجې مړه شوې ده. نو زه اوس د خپلې غلطۍ ازاله کوم، وي زه به ځان د ازمرو ښکار کم، خو تا به بچ کوم، ته د دې ځای نه خپې وباسه. بس دا پایلټ بیا ازمرو ته چغې کړي او ښکته ورپسې کوز شي، نو ازمري راشي او دی مات کړي. ډاکټر ډېر مزل وکړي، د تندې د لاسه دی راوغورځي کړو چې بیا وګوري نو د ده مخې ته یو دوه لګړ بګړ را رواني. نو دا ډاکټر ځان سره وایي چې زما په قسمت کې ایله بیله ده چې ما دې لګړ بګړ وخوري، دې نه چې زه ازمرو خوړلی وم نو ښه وه. همت وکړه یو ډانګې راواخلي، خو لګړ بګړ ده ته رانږدې شي، دې کې د بجلۍ پړک په اسمان کې وشي نو هغې سره دا لګړ بګړ وتښتي. کې ښه تیز باران شي، ډاکټر د باران اوبه وڅکي، دې سره ډاکټر بېهوشه شي. بیا چې ډاکټر کله په هوش کې راشي نو د کلي نه څه خلک ډاکټر د مدد دپاره راغلي وي. د دې مطلب دا وي چې ډاکټر بچ شي، ځکه چې دا ډاکټر همت ونه بایلي او کلي ته ورسي. نو د دې کهانۍ نه موږ ته دا سبق میلاویږي چې همت په هر کله نه بایلي. نو ملګرو که تاسو زمونږ چینل تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه نو زمونږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ او یو ښکلی شان کمنټ وکړئ.